ګلان به ډېر ګلان پیدا شي ګلان به ډېر ګلان پیدا شي چې د نرګس ګل پکې نه وي څه به یې کړمه وایي زه له هغې شپې خراب شوم چې له تا سره مې وکړه نه پوهېږم چې دښمنو که اشنا سره مې وکړه ځینو ملګرو ته نه وي هغو ته خوند واخلي ښه پوهېږم زما بکړې وعدې نورې نشي تلکه حوره په پرده کې خرې وی ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي وسیق صاحب ویلي سرونه یې بندوو نور پکې نه ولیږي چې په هلمند کې د برمې خو څه ترتیب ونه شو او ډاکټر صاحب موږ ته د هرې کمپنۍ د دوا پڼ وتړو ستا د آیفون او د عمرې خو څه ترتیب ونه شو او نبوت ختم وروستی پیغمبر تللی نبوت ختم وروستی پیغمبر تللی په نړۍ کې اوس ملا ته ضرورت دی دا چې وران شوی دی 40 کلو کې د دې وطن هم جوړول پکار دی نور نو زخمو ته مالګې مه جوړېږئ ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو ګل وټیو د مکې منجوران دومره پریوتي مسلمان ورک یهود ور باندې واخلي د یو چا د ستړیا دا حالت مې وژني تاریخ په ماتو مړوندونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی ګلان به ډېر ګلان پیدا شي ګلان به ډېر ګلان پیدا شي چې د نرګس ګل پکې نه وي څه به یې کړمه سلام افغانستان ټول ستړي مه شئ ښه راغلاست او هرکلی د خپرونو په دوام کې یو ځلې بیا د خوږیاڼو ولسوالۍ د میملې تاریخي بڼ ته راغلي یو تاسې دا کلیوالي منظره وګورئ ماشاءالله څومره خوندوره څومره ښایسته د همدې کلیوالي منظرې ترڅنګ دلته د میملې تاریخي بڼ شتون لري نن پکې د نرګس ګل مشاعره ده او د ننګرهار ولایت سربیره د ټولو ولسوالیو او د لولو ولایتونو نه شاعران ترنم کوونکي او درانه کشران مشران میلمانه راغلي شتون لري نو د دغې مشاعرې په لور به زما حرکت وکومه هلته به تاسو ته ښکلې ښایسته خپرونه جوړومه د شاعرانو سره به درته مرکې هم کومه شاعرانو به جالب شعرونه خوندور شعرونه هغه شعرونه چې مشهور وي او تاسو په زړه وي ستاسو د مسافرو خویندو ورونو خوښیږي او کوم شاعر کوم ترنم کوونکی ستاسو خوښیږي هغه به درته رامخکې کوم او هغې سره به مرکه هم کومه او په سټیج چې کوم شعرونه او کومې ترنم کوونکي ترنم کوي کوم شعرونه خلک وایي هغه به هم تاسو ته وړاندې کومه دا ښکلې خپرونه له ښایسته ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د میملې تاریخي بڼ نه راسره په ډېره مینه وګورئ او ملتیا مو وکړئ زما سره پاتې شئ
قدرمنو لیدونکو یو ځوان ترنم کوونکی را باندې غږ وکړو چې راشه زه به درته ترنم وکړم. ما ورته ویل چې غوړي لا غوړي دې نښه خبره چېرته ده د مېملې په تاریخي بڼ کې نرګس ګل مشاعره ده. السلام علیکم. وعلیکم څنګه السلام. یې قربان ښه یې؟ ښه یم انشاءالله. تاسو ښه یې؟ ډېره مننه خوشحاله اوسئ. تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره مننه. ښایسته نوم؟ ضمیر مینهناک. ضمیر مینهناک. رښتیا مینهناک یې چې داسې د مینې اوازونه په خلکو باندې کوې. ستاسې؟ عمر ارماني. ارماني. الله وایي ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي. د څه شي ارماني دنیا کې د تر ټولو غټ ارمان څه شی دی؟ یاره دنیا کې مې ټولو غټ ارمان دا دی چې دا کړی کوژدن مې ورته خدای پاک په خیر خلاص خدای پاک دا په خیر خلاص کړي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. او ارماني صاحب خواږه ځوانان دي تکړه مینهناک ځوانان دي نو خوشحاله اوسئ. مینهناک صاحب تاسو د همدې مېملې یاستئ؟ مونږ خپل همدې مېملې خوږیاڼو ولسوالۍ مېملې قریې همدلته اوسېږئ؟ بلکل همدلته اوسېږو. مزې خو بیا ستاسې دي چې د داسې مشاعرو او د داسې پارک منظرې نظارې هر وخت کتی شئ؟ والله مونږ خو بس دغه خپل ذهن ته یو ارامتیا وربخو چې کله راځو د مېملې باغ ته دا سیناران او دا صبروګان دا غټ غټ دا ګورو نو زړه ته هم سکون میلاویږي. واه نوشه جانم شه. نو مینهناک صاحب ته به راته ترنم کې او بالکل زه به درته ترنم وکړم. مسافرو خویندرونو ته به ډالۍ وي څوک چې د هېواد نه بهر وي په هېواد کې داخل اوسي واوره یا د مینهناک صاحب دا ښایسته ټپې که غزل راته ترنم کې؟ زه به درته یو غزل ترنم کړم. واه په اخره کې بیا یو څو ټپې درته وکړم. الله مهرباني. زه به مې خپل مسافر ورور ته اسحاق کامیري ته به ډالۍ وکړم. چېرته دی؟ هغه په جرمني هېواد کې. جرمني هېواد کې دی. په حساب وما په ځان یو په حساب وما په ځان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو دا بیت واورئ ښه. ته چې نه وې ما بستا لارې څارلې ته چې نه وې ما بستا لارې څارلې راته را بکړې د سترګو تاوان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو په حساب وما په ځان یو په حساب وما په ځان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو تورې سترګې راپسې د غمازې کړې تورې سترګې راپسې د غمازې کړې پیدا کېږي سر خوړلی شیطان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو یاره ستا د تورو سترګو احسان یو ما د ننګرهار د ښار کې مازدیګرې د مېملې باغ مزه کوي نه یما د ننګرهار د ښار کې مازدیګرې د مېملې باغ مزه کوي نه کلا به یم کلا به نه یم که بیخي نه یم بیا به وکړې ارمانونه. ستاسو د یوټیوب ټولو ملګرو ته ډالۍ وي. واه ډېر ښایسته ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېر خوند یې وکړه. ډېر مننه کوو خوشحاله اوسئ او ښایسته ترنم و په پیل کې مې در باندې ترنم واورېدو. اوس راځئ له ما سره. ما د مېملې باغ ته بوځئ ما د مېملې باغ ته بوځئ نورې کوڅې راته معلومې دي میینه ښه راغلاست او هرکلی نو هلته ځو په سټیج باندې مشاعره شروع ده شاعران شعرونه وایي د هغې څو شاعرانو شعرونه واورئ او ما سره پاتې شئ خبرونه تر وروستۍ شېبو پورې په ډېره مینه وګورئ.
تاریخ په ماتو مړوندونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی له تورو دنګو دنګو غرونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی دغه زلمی په وطن سرور کړی دغه زلمی په وطن سرور کړی قبر یې ځکه په ګلونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی له تورو دنګو دنګو غرونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی ته د هندوانو پیښې والکاوي ته د هندوانو پیښې والکاوي ته د پردیو پیښې والکاوي ته د پردیو پیښې والکاوي ستا خو مخ په له رنګونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی افغانستان له غیرتونو جوړ دی دا د بریاو ټاپې مفت نه دي میلمه شاعر ښاغلي نعمتک شیرزي صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي خپل احساسات د شعر په ژبه راسره شریک کړي ښاغلی شیرزي صاحب سره شپانه سره تندی وهل لیوه سره خوراک ته دې منافقت ته څو نمبرې ورکوې شپانه سره تندی وهل لیوه سره خوراک ته دې منافقت ته څو نمبرې ورکوې او هغه پتا حلقه تنګوي وژنې دي خواخوږي او ته دې له چانټې څخه جاغورې ورکوې شیرزویه په ولا لګړنګونو دی گزار کی دا کوم ته چې ته ګړې شکرې ورکوې د مشاعرې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله دا چې مسؤلین ملګري راغلي دي د موږ د پکتیا ولایت د استخباراتو مرستیال د قاری صاحب رهبر په اجازه غزل دا مخ په ځوړ د ارمانونو سره خوړلي مخ په ځوړ د ارمانونو سره خوړلي خار په نشي ځینې زړونه سره خوړلي مخ په ځوړ د ارمانونو سره خوړلي خار په نشي ځینې زړونه سره خوړلي جهادي ژوند په سترګو کې تاویږي حمید صاحب جهادي ژوند په سترګو کې تاویږي په بوج شوي بازارونه سره خوړلي او شهیدان د څنګ ملګري وریاد شي شهیدان د څنګ ملګري وریاد شي زوروي خیانتونه سر خړلي او په وړو وړو خبرو باندې جاړي جهاد مل صاحب په وړو وړو خبرو باندې جاړي پسې ور د سپین نیتونه سر خړلي او زندگی داسې حال ته رسیدلې زندگی داسې حال ته رسیدلې پتاوان د خپل سرونه سر خړلې او کچهره د دومره قربانای کړې غازی جان زرمتای صاحب کچهره د دومره قربانای کړې څه قران او هل د غرونه سر خړلې او نعمتک شیرزو یتان هم خپدي نو پچاو کی نازونه سر خړل توجه مې جهان نه د مشاعرې په دغه برخه کې چې زموږه مشاعره سره لا خوندور شي قدرمن ملګری اسر الله حسن زیرا غواړم چې د شعر وړاندې کی اصلي سمې ربانی او کدا دور کوي شم مشکل نشته دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ تاسو د ټولو مشرانو په اجازه نو رښتیا دا شیرزاد صاحب ملګری ویلي په کې بيخي مشاعره ډیره مړه ده لکه سړی چې ادیره کې شعر وایي نو د ترتیب خو نه وای داسې و چې مبارز مولوي صاحب چې کلونه تیر شولو پرې درې خو څه ترتیب ونه شو
کلونه تیر شولو پرې درې خو څه ترتیب ونه شو مشره زما د وظیفې خو څه ترتیب ونه شو او اوس خو ستا غم په کار دی ته ګوره بیخي ضروري ستا د دویم درېمې کوژدې خو څه ترتیب ونه شو مننه اوس خو ستا غم په کار دی ته ګوره بیخي ضروري ستا د دویم درېمې کوژدې خو څه ترتیب ونه شو د کراول اسکر ته تا ویلي هغه نه دی ګرم تا ته درځم د اجازې خو څه ترتیب ونه شو او زما دا 3 ساعتونه وشول څوک مې نه در پرېږدي چې د داخل نه رابطې خو څه ترتیب ونه شو او مفتون صاحب زمونږ خو نشته مونږ خو نه یو مونږ یې څه کوو مړه ستا د اوښې د پورمې خو څه ترتیب ونه شو زمونږ خو نشته مونږ خو نه یو مونږ څه کوو مړه ستا د اوښې د پورمې خو څه ترتیب ونه شو 2 میاشتې وروسته یې بیا هم پته ونه لګېده د منظوریانو د جرګې خو څه ترتیب ونه شو 2 میاشتې وروسته یې بیا هم پته ونه لګېده او د منظوریانو د جرګې خو څه ترتیب ونه شو ما ویلې زه به د کابل نه کارخانو ته ډایرکټ د تورخم د دروازې خو څه ترتیب ونه شو ما ویلې زه به د کابل نه کارخانو ته ډایرکټ د تورخم د دروازې خو څه ترتیب ونه شو او ډاکټر صاحب چې امریکا ور واخیستو ډېر اسناد یې وسوځول ستاسو د قرض د کتابچې خو څه ترتیب ونه شو امریکا ور واخیستو ډېر اسناد یې وسوځول ستاسو د قرض د کتابچې خو څه ترتیب ونه شو او دا ځل مې زړه دی چې مونږ هم پکې لږ وخت ولګوو د ګل چاغت د سیروزي خو څه ترتیب ونه شو دا ځل مې زړه دی چې مونږ هم پکې لږ وخت ولګوو د ګل چاغت د سیروزي خو څه ترتیب ونه شو شیرداد صاحب هلمند کونړ او په غزني کې خو پوهېږئ ټول چې مخنیوي ته د چړې خو څه ترتیب ونه شو چې مخنیوي ته د چړې خو څه ترتیب ونه شو وسیق صاحب ویلي سرونه بندوو نور پکې نه ولیږي چې په هلمند کې د برمې خو څه ترتیب ونه شو او ډاکټر صاحب مونږ ته د هرې کمپنۍ د دوا پنډ وتړو ستا د آیفون او د عمرې خو څه ترتیب ونه شو او حسن زی ستا هم قسمت کار نه کوي خوشي چټي زی او راځي خو څه ترتیب ونه شو او جوهر زنده باد قاری صاحب محمد کاڼي لالونه او جوهر زنده باد د وطن خاوره سیند او غر زنده باد د آشنا غټې سترګې مړه کاته د آشنا دغسې نظر زنده باد چې ډېر پردي دي اوس خپلوان بولي دغه ریاست او لنګروزر زنده باد چې ډېر پردي دي اوس خپلوان بولي دغه ریاست او لنګروزر زنده باد شکر دی ته یې هم رازوان کړي مشره دویمه ښځه او دفتر زنده باد مننه شکر دی ته یې هم رازوان کړي مشره دویمه ښځه او دفتر زنده باد په پېښور کې خدای نه خیر غواړو خو په پنجاب کې ګوره شر زنده باد دا شعار در سره مونږ هم وایو پښتانه لروي او کبر زنده باد ملا حسن اخون اول زنده باد دویم ملا صاحب برادر زنده باد او ملا تاجمیر اخون داخل زنده باد او متقی صاحب به بهر زنده باد د خلیفہ صاحب نوم چې څوک واخلي د سخاوت او مینې غر زنده باد ملا یعقوب چې کله ګواښ وکړي هر څوک هم دا وایي چې نر زنده باد او که امنیت ته مو نقصې پکار وي دې ته بشیر غوندې ډاکټر زنده باد تاسې وایي امر بالمعروف زنده باد زه وایم نهی عن المنکر زنده باد تاسې وایي امر بالمعروف زنده باد زه وایم نهی عن المنکر زنده باد بس اسنزیه یو څوک پاتې نه شي هغه د ټولو نه په سر زنده باد ډېره مننه کوم بالکل د شیرزاد صاحب هم غوښتنه همدا ده چې هغه شاعران چې ټول منلي دي البته ټول شاعران ټول منلي وي خو ځینې بیا یو څه رامخکې وي نو هغه به بیا راغواړو ترنم کوونکي به بیا نو سخت نظام دی چپا کاکل تر خولۍ لاندې ګرځومه څو بیتونه دي وایي د دې مړه وجود مې ساته ضرورت دی د دې مړه وجود مې ساته ضرورت دی راشه زما تا ته ضرورت دی او ستا تصویر په خپل اوښکو باندې مینځم مخلص صاحب ستا تصویر په خپل اوښکو باندې مینځم نن مې ښې ډېرې ژړا ته ضرورت دی او دنګ چناره او نبوت ختم وروستی پیغمبر تللی نبوت ختم وروستی پیغمبر تللی په نړۍ کې اوس ملا ته ضرورت دی او یو څو بیتونه نور دي وایي ګلابونه مې په لاره دي شیندلي
عادل قاری صاحب ګلابونه مې په لاره دي شیندلي دا مې یاره ستا لپاره دي شیندلي خضرخیل صاحب د نرګس د ګل وږمې درکې خورې دي د نرګس د ګل وږمې درکې خورې دي خوشبویې دي ننګرهاره دي شیندلي او د تورتم ماښام لمنه دې کړه ټوله شربزوی صاحب د تورتم ماښام لمنه دې کړه ټوله رڼاګانې دې سهاره دې شیندلي دا خولې دي چې ستا مخ باندې ښکارېږي وزیروال صاحب دا خولې دي چې ستا مخ باندې ښکارېږي که شبنم چا په هنداره دې شیندلي او بلا زړونو ته درد یې رسولی بلا زړونه دي نګاره دې شیندلي مننه بخښنه کوئ مشاعره د سربندۍ ته نه یې راغلې وایي زه له هغې شپې خراب شوم چې له تا سره مې وکړه نه پوهېږم چې دښمنو که اشنا سره مې وکړه او ته مغرور افغانستان وې ځکه ما کل یرغلګرم ته مغرور افغانستان وې ځکه ما کل یرغلګرم بس همدغه غلطي وه په بیا سره مې وکړه یو دوه لنډ غزلونه دي وایي ضرورته به چیست څه نخرې دې وکړې ضرورته به چیست څه نخرې دې وکړې له پردي دې راته جوړ کړو د ادې زوی او دلته درې شیونه کار کوي نور هېڅ دی دلته درې شیونه کار کوي نور هېڅ دی واسطه پیسه او بل له ښایستې زوی او ها چې ما سره یې کړي وو لفظونه ها چې ما سره یې کړي وو لفظونه نن مې ولید زلمی او د هغې زوی او چې په کوم شي کې خورې لاس کې مه وینځه چې په کوم شي کې خورې لاس کې مه وینځه ځان نه مه جوړوه ګرانه د وزې زوی او چې راځئ اول پوښتنه کړئ چې څوک دي چې راځئ اول پوښتنه کړئ چې څوک دی موږ مات کړی روس انګریز او امریکې زوی او بس مزې کوه نخرې کوه دې ښار کې بس مزې کوه نخرې کوه دې ښار کې خو کوې چېرته د غاټې واسطې زوی او پوره کوم یې که د سر په بدله وي پوره کوم یې که د سر په بدله وي محجور نه ده ګرانه ګوره بې وعدې زوی دا چې وران شوی دی 40 کلو کې دا چې وران شوی دی 40 کلو کې د دې وطن هم جوړول پکار دی نور نو زخمو ته مالګې مه جوړېږئ نور نو زخمو ته مالګې مه جوړېږئ نور خو زخمونه پټۍ کول پکار دی زخمونه نور پټۍ کول پکار دی او د سړکونو رغول مهم دی د سړکونو رغول مهم دی هم زغملی خزانونه مې لپاره د سپرلیو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو ګل غوټیو یو بل ملګری نشته زغملی خزانونه مې لپاره د سپرلیو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو ګل غوټیو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو ګل غوټیو نرګسا قواره دې د تنکي طالب په شان ده درا پسانا باندې دې سرښکته وي ځوان ده درا پسانا باندې دې سرښکته وي ځوان ده وږمه کې دې لمبه د بورې مور ده پسې لیوم وږمه کې د لمبه د بورې مور ده پسې لویو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو او غوټیو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو او غوټیو زغملي خزانونه مې لپاره د سپرلیو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو او غوټیو ما پرېږده چې اوس ګرځم په ګلونو او غوټیو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول قدرمنو مشرانو په اجازه قرآن دومره پریوتی د مکې منجوران دومره پریوتی
مسلمان ورکړي یهود ور باندې واخلي د مکې منجوران دومره پریوتي مسلمان ورکړي یهود ور باندې واخلي د یو چا د ستړیا دا حالت مې وژني خولې توی کړي او عود ور باندې واخلي د یو چا د ستړیا دا حالت مې وژني چې خولې توی کړي عود ور باندې واخلي او د دې ګران افغانستان قسمت ته ګوره د دې ګران افغانستان قسمت ته ګوره زمرد پلوري او امرود ور باندې واخلي د دې ګران د مکې منجوران دومره پریوتي مسلمان ورکړي یهود ور باندې واخلي د یو چا د ستړیا دا حالت مې وژني چې خولې توی کړي او عود ور باندې واخلي د دې ګران افغانستان قسمت ته ګوره او زمرد پلوري او امرود ور باندې واخلي په سترګو چې ړانده شي ښه ده چې مظلوم نه ویني په سترګو چې ړانده شي ښه ده او چې حق ته غوږ نه ږدي دا خلک کاڼه شي ښه ده ترخه دارو دي ترخه پرېږدئ چې ترخه پاتې شي خو باوجود که دا خواږه او چې ترخه شي ښه ده ترخه دارو دي ترخه پرېږدئ چې ترخه پاتې شي خو باوجود که دا خواږه او چې ترخه شي ښه ده او د چا راتلو ته انتظار په شش محل کې ورک شه د چا په غم کې چې په خاور څوک ویده شي ښه ده د چا راتلو ته انتظار په شش محل کې ورک شه د چا په غم کې چې په خاور څوک ویده شي ښه ده او دا په حرامو ماړه خلک څه وخت مه ښوروئ دا په حرامو ماړه خلک څه وخت مه ښوروئ چې په حلالو باندې هم یو څه ماړه شي ښه ده او چې په کوم ښار کې مبارز صاحب چې په کوم ښار کې جنکۍ په پتلانه کې ګرځي چې په کوم ښار کې جنکۍ په پتلانه کې ګرځي دا کام ځوانان چې زهر وخوري مړه شي ښه ده چې په کوم ښار کې جنکۍ په پتلانه کې ګرځي دا کام ځوانان چې زهر وخوري مړه شي ښه ده او ګرانه کنیت دی ورته نور هم یو څه ښه شي ښه ده او مفتون کو توره شپه دعا کې در پزړه شي مفتون صاحب اجازه دی ده ادب مینه درنښت او احترام ورته کوم ادب مینه درنښت او احترام ورته کوم چې ښکلي چیرته ووینم سلام ورته کوم ادب مینه درنښت او احترام ورته کوم چې ښکلي چیرته ووینم سلام ورته کوم لیار سره خبرې په سړو دماغو خوند کړي لیار سره خبرې په سړو دماغو خوند کړي عادت مې دی چې څه ناڅه آرام ورته کوم دنګ قد د صبر ونې یې مېمله کړه رانه هیره دنګ قد د صبر ونې یې مېمله کړه رانه هیره لګیا یم صفتونه د اګام ورته کوم شرفزی صاحب دا باید بتا ته ډالۍ کم بیا به یې ووایم دنګ قد د صبر ونې یې مېمله کړه رانه هیره لګیا یم صفتونه د اګام ورته کوم هغه په سره غرمه ګوره په کومه بانه راغله هغه په سره غرمه ګوره په کومه بانه راغله زه سترګو کې ستونه د ماښام ورته کوم او د بل د کاله لخته اوس زموږ د کاله ګل دی د بل د کاله لخته اوس زموږ د کاله ګل دی جانانه خیال ډیر ساتم او پام ورته کوم یو غزل بل هم دا خلک داسې دي که فاتحې ته هم راغوښتي دي څنګه ولا که محبتنا د کمزوري نشي ورک دې د جان قربان توري نشي تلکه حرا په پرده کې خې ولو دې ستاله مخادوري نشي تلکه حرا په پرده کې خې
پلو دستا لمخا دوری نشي تا د خدای نه اخلي زمونږ لسرا تا د خدای نه اخلي زمونږ لسرا اور دې پدرستي نړۍ پورې نشي اور دې پدرستي نړۍ پورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي محبتونه دې کمزورې نشي ورک دې د جان قربان تورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي زما جنت دې الله نه ورانوي زما جنت دې الله نه ورانوي کور دې بیطاعت کې مور نشي کور دې بیطاعت کې مور نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي د دین وطن په ننګ بسر ورکوم د دین وطن په سر بسر ورکوم زما بکړې وعدې نور نشي زما بکړې وعدې نور نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي خدای دې په حق ثابت قدم لرا خدای دې په حق ثابت قدم لرا ستا خود سپینې جامې تورې نشي ستا خود سپینې جامې تورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي محبتونه دې کمزورې نشي ورک دې د جان قربان تورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تا د خدای نه اخلي زمونږ لسرا تا د خدای نه اخلي زمونږ لسرا کور دې بیطاعت کې مور نشي کور دې بیطاعت کې مور نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي تلکه حورا په پرده کې خې پلو دې ستا له مخه دورې نشي محبتونه دې کمزورې نشي ورک دې د جان قربان د چا لزده په محفل کې د نرګس ګلونه کېک د وګرانه په وربل کې د نرګس ګلونه وی لمیم لباغه مې راوړی د ارمان به وکړي لمیم لباغه مې راوړی د ارمان به وکړي ونیسه نشته په کابل کې د نرګس ګلونه لمیم لباغه مې راوړی د ارمان به وکړي ونیسه نشته په کابل کې د نرګس ګلونه چې د دلري نه احساس کړي منتظره به وي
ځان سره واخله په مزل کې د نرګس ګلونه او تاسې تکړه شئ شاعرانو نور ګلان وستایي خضرخیل صاحب وایي تاسې تکړه شئ شاعرانو نور ګلان وستایي ما دي ستایلي په غزل کې د نرګس ګلونه او وایي که مدرسې او مکتبونه دوه ګلدان پرس کړو مولوي صاحب مختار وایي که مدرسې او مکتبونه دوه ګلدان پرس کړو یو کې به وکرو ګلاب بل کې نرګس ګلونه وایي مدیر صاحبه چې پراته درته په میز باندې وي مدیر صاحبه چې پراته درته په میز باندې وي څنګه یې ارزوي بوتل کې د نرګس ګلونه او تاله به ستا د خوښې درکړو عبدالله تیزابه او بیخي ډېر زیات ملکونه یې له ویرې په لړزه کړل بیخي ډېر زیات ملکونه یې له ویرې په لړزه کړل رښتیا هم موږ ولید طالب زور په امارت کې او موږ اوس هم پریکشا کې لر او بل کری ته درومو موږ اوس هم پریکشا کې لر او بر کلی ته درومو تا واخیسته پرونر او خسته کور په امارت کې او ولا چې سات دې تیر دې خپدرز مخ کې رواني ولا چې سات دې تیر دې خپدرز مخ کې رواني پوره د کړلې خزې درې څلور په امارت کې او هغه چې مقرر شو ترې میو پوښتل دا څنګه ویلې زه لرم ډبلې ورور په امارت کې یو څه قرار یو خدای دې تل مونږه قرار ولري یو څه قرار یو خدای دې مونږ تل مونږه قرار ولري نشو منلې چا سره نو د جګړې خبره او نه زما اوري نه په ما باندې ترحم کوي نه زما اوري نه په ما باندې ترحم کوي ژبه دې وچه شه چې تل کړي د فتنې خبره او خدای داسې لیونی که چې خپل ځان وخوري خدای داسې لیونی که چې خپل ځان وخوري چې در نه هیرش د باګرام او د غزي خبره او زړه مې دربا وکړي له ځایه جګېدلی نشم زړه مې دربا وکړي له ځایه جګېدلی نشم چې کله واورم له چا زه د تسبیح خبره زما په وینو ښکلی زما تمام ژوند دی زما په وینو ښکلی زما تمام ژوند دی زه نازولی شفق لکه ماښام ژوند دی زما په وینو ښکلی زما تمام ژوند دی زه نازولی شفق لکه ماښام ژوند دی ګوره ایمان او عقل او د شعور باوجود زمونږ دا پوخ اعتماد په څومره خام ژوند دی ګوره ایمان او عقل او د شعور باوجود زمونږ دا پوخ اعتماد په څومره خام ژوند دی یو له عزته جوړ دی بل له ذلته جوړ دی یو د آزاد ژوند دی بل د غلام ژوند دی الله راکړی راته څه عجیبه امتیاز ژوند مې دښمن ته مرګ دی او مرګ مې د کام ژوند دی الله راکړی راته څه عجیبه امتیاز ژوند مې دښمن ته مرګ دی مرګ مې د کام ژوند دی او که ژوند په تا مین شو هغه کامیاب ژوند دی او که ته په ژوند مین شې هغه ناکام ژوند دی چاته ګل یمه او چا لره اغزا یم مجاهد یم په سړیو کې سړی یم چاته ګل یم او چا لره اغزا یم مجاهد یم په سړیو کې سړی یم د ژوندون په فلسفه کې مې مرګ نشته زه مین یم زه به ټول عمر ژوندی یم او زه د دغه دیواني جهان ډاکټر یم زه طالب یم زه داسې لیونی یم زه د دغه لیوني جهان ډاکټر یم زه طالب یم زه داسې لیونی یم او ژوند چې برابر په شریعت نه لري پوه شه چې ایمان او غیرت نه لري موږ ته چې د شک په سترګه ګوري څوک موږ ته هم ذره اهمیت نه لري دین سره هیواد او انسانیت سره خر به وي چې څوک محبت نه لري مړه د ډېرو خلکو په نظر کې وي
څوک چې کاغذي کرامت نه لري رب ته چې تسلیم شي په پوره معنا هغه کام زوال او ذلت نه لري زور او زر ته بالکل تسلیمیږي نه بالکل مفتون دغه عادت نه لري به دغه څوک اخی د ملګرو په غوښتنه وایي حلال غوښې ټپوسانو ته خوند نه ورکوي حلال غوښې ټپوسانو ته خوند نه ورکوي د ازادۍ ژوند غلامانو ته خوند نه ورکوي دښمن ته لوښي وینځل سپي وینځل او سر ټیټول دا کار اصول افغانانو ته خوند نه ورکوي آباد هیواد او سپین بیرغ خپلواک سپېڅلی نظام هیڅ وخت مفسد انسانانو ته خوند نه ورکوي د جمهوریت د قاتلانو سره مه خندېږئ دا عادتونه یتیمانو ته خوند نه ورکوي او زما غزل زما خبرې د اذان په څیر دي اذان بالکل منافقانو ته خوند نه ورکوي د درد لمبو ته دې پورین تندې سینه ورکړې ځان منم دې دومره غم ته دې اوږه ورکړې ما څومره هیلې دې بې ننګه پورې وتړلې زه څه خبر وم چې ړانده ته مې ډیوه ورکړې زما پسې بدرنګ بدرنګ مخونه هم زغمی شي دغه هندارې ته خدای څومره حوصله ورکړې هغه په لار کې لیونی سړی خو وینې کنه او دې ته یو تللی کس د بیا راتلو واده ورکړې د پلار دې مینه وطن کې دا بې اندازې مینه وطن کې دا د پلار دې مینه وطن کې دا بې اندازې مینه وطن کې دا بې اندازې مینه وطن کې دا سما د ماښام پیری وخ ګونګۍ وه زموږ چم کې واجنۍ وخ ګونګۍ وه زموږ چم کې واجنۍ وخ ګونګۍ وه سما د ماښام پیری وخ ګونګۍ زموږ چم کې واجنۍ وخ ګونګۍ وه زموږ چم کې واجنۍ وخ ګونګۍ وه زه کاغلی وم هغې سره عادت وم زه کاغلی وم هغې سره زما مینا خو ژوندی وه خو ګونګۍ وه زموږ چم کې واجنۍ وه خو ګونګۍ وه زموږ چم کې واجنۍ وه خو ګونګۍ وه سما د ماښام پیری وه خو ګونګۍ زموږ چم کې واجنۍ وخ ګونګۍ وه زموږ چم کې واجنۍ وخ ګونګۍ وه د اقرار ارمان یې پاته شو په زړه کې زه وږی تږی یې دیدن ته ولاړ د خندا غږ له پورې ورخیږي ستا په نازکه خوله او داسې غوسه ستا په نازکه خوله او داسې غوسه لکه جنت چې په سقر خیږي بیا به په موږ فتوا د کفر راکوي بیا به په موږ فتوا د کفر راکوي مولانا بیا نن په منبر خیږي
څوک چې په سر مو ګرځولو پیره هغه مو اوس راته په سر خیږي له غلامۍ نه د نفرت کلمه له غلامۍ نه د نفرت کلمه له شمشاد هم او له خیبر خیږي دا مسازیه په اسلام مړ شوی دا مسازیه په اسلام مړ شوی څه خوشبویي له بشر خیږي یو نظم د ازادۍ باره کې چې ازادي مو میلمنه ده ازادي مو میلمنه ده نازولې ده خوږه ده په سرو وینو مو راوستې قیمتي ده او درنه ده پرې ظلمو سرونه زار کړل پرې زمرو سرونه زار کړل څه سړي مو نذرانه کړل څه سړو سرونه زار کړل په حیا حیا چې راغله پښتنه ده پښتنه ده میغنی یو موږ دې ساتو شازلمي یو موږ دې ساتو نور به هیچ چا کره نه ځي غیرتي یو موږ دې ساتو ازادۍ ته مو ورکړې خپله وینه نذرانه ده ازادي مو میلمنه ده نازولې ده خوږه ده په سرو وینو مو راوستې قیمتي ده او درنه ده په خپل سر به دې تل ساتو له یرغل به دې تل ساتو د دښمن له هر فریب او له هر چل به دې تل ساتو ازادي خو مسازیه د رب لورې نه تحفه ده ازادي مو میلمنه ده نازولې ده خوږه ده په سرو وینو مو راوستې قیمتي ده او درنه ده یو لنډغنې غزل ده چې پاکستان فوج د ډالۍ وي راټولوی نشي مردار پراته دي زه د خدای په رنګ کې رنګ یم په یوې ډلې هم نه یم زه د خدای په رنګ کې رنګ یم په یوې ډلې هم نه یم که ناشنا یم مؤمنانو یو دې داسې هم پکې وي د رقیب کړنې بزغمو په مرګي مو پرزو نه دی د رقیب کړنې بزغمو په مرګي مو پرزو نه دی دا خو ژوند دی یارانو یو دې داسې هم پکې وي ما به خدای بخي شیخانو خالی لاس بزم جنت ته ما به خدای بخي شیخانو خالی لاس بزم جنت ته خدای به وایي جنتیانو یو دې داسې هم پکې وي او دا به هم د خدای تقدیر وي چې دا کوږ لرګی سیخ نشو ځینو ملګرو ته نه وي هغو ته خوند واخلي ښه پوهېږم ما ته پته د لالیا درجه دې اوس اوچته ده لالیا د جونګړې قدر مینا پکې نشتا ستا بنگلک څلور چته ده لالیا ته په خپل بلال چیار نکې زمانت ملامت ده دا کوڅه د شیناز کنا خوخیږي دا کوڅه بے محبت دا لالیا دا یو څو شیرونه د ارواښاد ریاض تسنیم دي اخل سرا مې د ارمان یارا سودا دې وکړه خو ارزان یارا اخل سرا مې د ارمان یارا سودا دې وکړه خو ارزان یارا سودا دې وکړه خو ارزان یارا دا شعر د وخت مطابق دی د خار کې هر چا تلاس مور کوا د خار کې هر چا تلاس مور کوا د محبت نازونه وړه را باندې هر نخره مطلب کوه را باندې هر ورځ رنګ شکونه کوه هر ورځ قسم خوره را باندې زه د زرو په قیمت اخلمه خپلې خبرې خرڅوه را باندې
خبره نه د انکار د زوره چیرنا ورځ د کړله شپه راباندې پل یم تر ما پورې به ورسېږي خپل قدمونه ورو ورو ږده راباندې مینه دې د هر وجود رګونو کې روانه شي او ژوند څه د پنسل کرښه خونه ده چې به ورانه شي مینه دې د هر وجود رګونو کې روانه شي ژوند څه د پنسل کرښه خونه ده چې به ورانه شي او ژوند څه د پنسل کرښه خونه ده چې به ورانه شي را دې شي بخښنې ته بخښنې څه کافر نه دی را دې شي بخښنې ته بخښنې څه کافر نه دی بس په خپلو کړو تېروتنو دې پښېمانه شي ژوند څه د پنسل کرښه خونه ده چې به ورانه شي مینه دې د هر وجود رګونو کې روانه شي بیا هم ښه راغلاست د نرګس ګل مشاعره ډیره خوندوره ډیره ښایسته مشاعره وه نو ما ته ډېر زیات خوند زما په لومړی ځل دې مشاعرې ته رالمه او دغه د مملې تاریخي باغ تاسې دا ونې پکې وګورئ دا بوټي وګورئ ډېر یو خوندور ماحول ډېر یو ښایسته ځای نو خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو تر بیا چې یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی بهونکي څښتن تعالی رب باندې سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو سرلوړي سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله عمل د خدای په امان